څه موده وروسته عیسی یو ځل بیا د جلیل د دریاب په غاړه شاګردانو ته خپل ځان ښکاره کړ. هغه خپل ځان په دې ډول ښکاره کړ: شمعون پطرس او توما چې د غبرګونې په نوم یادېده، نتانیل چې د جلیل د قانا څخه و، د زبدي 2 زامن او 2 نور شاګردان هم هلته وو. شمعون پطرس هغوی ته وویل: زه ځم چې ماهیان ونیسم. هغوی وویل: موږ هم در سره ځو. هغوی روان شول او په کشتۍ کې سپاره شول، خو په هغه شپه یې هېڅ ونه نیول. کله چې سهار شو نو عیسی د دریاب په غاړه ولاړو، خو شاګردانو هغه ونه پیژنده چې هغه عیسی دی. عیسی هغوی ته نارې کړې: ای ملګرو، کوم څه مو نیولي دي؟ هغوی ځواب ورکړ: نه. عیسی هغوی ته وویل: خپل جال مو د کشتۍ ښي خواته ور واچوئ، نو یو څه ماهیان به ونیسئ. نو هغوی جال ور واچو او دومره ډېر ماهیان یې ونیول چې دوی نشو کولی چې جال بیرته کشتۍ ته راکاږي. بیا هغه شاګرد چې په عیسی باندې ډېر ګران و پطرس ته وویل: هغه سړی چې د دریاب په غاړه ولاړ دی، هغه زموږ استاد دی. کله چې شمعون پطرس دا خبره واورېدله چې هغه عیسی دی، نو خپل لنګ یې وتړلو، ځکه چې هغه خپل ایستلی و، او اوبو ته یې ور ټوپ کړ. نور شاګردان په کشتۍ کې د دریاب غاړې ته راغلل او د ماهیانو ډک جال یې راکش کاوه، ځکه چې هغوی د وچې نه شاخوا 100 متره لرې وو. کله چې هغوی وچې ته راووتل، نو هلته یې د سکرو اور ولیده چې ماهي ورباندې پروت و او لږه ډوډۍ هم وه. عیسی هغوی ته وویل: د خپلو ماهیانو نه چې همدا اوس مو ونیول لږ څه راوړئ. شمعون پطرس بیرته کشتۍ ته وخوت او جال یې وچې ته راویست چې پکې 153 غټ ماهیان وو، خو د دومره زیاتو ماهیانو سره بیا هم جال ونه شلېده. عیسی هغوی ته وویل: راشئ د سحر ډوډۍ وخورئ. په شاګردانو کې هیچا هم دا جرأت ونه کړ چې د هغه نه پوښتنه وکړي: ته څوک یې؟ ځکه چې هغوی پوهېدل چې دا د هغوی استاد دی. نو عیسی راوړاندې شو، ډوډۍ راواخیستله او هغوی ته یې ورکړه او ماهیان یې هم ورکړل. دا 3م ځل و چې عیسی د مړو نه د راژوندي کېدلو نه وروسته شاګردانو ته ښکاره شو. د ډوډۍ خوړلو نه وروسته عیسی د شمعون پطرس نه پوښتنه وکړه: ای د یوحنا زویه شمعونه، ته د دې نورو ټولو نه زما سره زیاته مینه کوې؟ پطرس ځواب ورکړ: او استاده، ته پوهېږې چې په ما باندې ګران یې. عیسی وویل: زما په وریو باندې پام کوه. عیسی په 2م ځل هغه نه پوښتنه وکړه: ای د یوحنا زویه شمعونه، آیا زما سره مینه کوې؟ پطرس ځواب ورکړ: او استاده، ته پوهېږې چې په ما باندې ګران یې. عیسی هغه ته وویل: زما په پسونو باندې پام کوه. په 3م ځل عیسی د هغه نه پوښتنه وکړه: ای د یوحنا زویه شمعونه، آیا زه در باندې ګران یم؟ پطرس غمجن شو، ځکه چې هغه ترې په 3م ځل دا پوښتنه وکړه: آیا زه په تا باندې ګران یم؟ نو پطرس هغه ته وویل: استاده، ته د هر څه نه خبر یې، ته پوهېږې چې په ما باندې ګران یې. عیسی هغه ته وویل: زما په پسونو باندې پام کوه. په یقین سره زه تا ته دا وایم، کله چې ته ځوان وې نو خپله ملا به دې خپله تړله او هر چیرته چې دې غوښتل نو هلته به تللې، خو کله چې زوړ شې نو لاسونه به دې بل چا ته غځولي وي چې ملا دې وتړي، او هغه ځای ته به دې بوځي چې ته ورته تلل نه غواړې. عیسی دا خبره د دې دپاره وکړه چې دا ښکاره کړي چې پطرس به په څه ډول مړ کیږي او خدای ته به جلال ورکوي. بیا عیسی هغه ته وویل: ما پسې راځه. پطرس مخ راواړو او ویلیدل چې هغه شاګرد ورپسې شاته را روان دی چې په عیسی باندې ډېر ګران و، یعنې هغه شاګرد چې د ماښام ډوډۍ په وخت کې د عیسی په څنګ کې ناست و او پوښتنه یې ترې کړې وه: استاده، هغه څوک دی چې تا به خپلو دښمنانو ته تسلیموي؟ کله چې پطرس هغه شاګرد ولیده نو د عیسی نه یې پوښتنه وکړه: په هغه باندې به څه کیږي؟ عیسی ځواب ورکړ: که زه وغواړم چې هغه د زما تر راتګ پورې ژوندی پاتې شي، نو په دې کې ستا څه کار دی؟ ته ما پسې راځه. نو د عیسی د پیروانو په منځ کې دا خبره خپره شوه
چې هغه شاګرد به نه مړ کیږي، خو عیسی داسې ونه ویل چې هغه به نه مړ کیږي. هغه یوازې دا ویلي و که زه وغواړم چې هغه د زما تر راتګ پورې ژوندی پاتې شي نو په دې کې ستا څه کار دی؟ دا هماغه شاګرد دی چې دا شیان لیکلي دي او د هغو په هکله شاهدي ورکوي او موږ پوهیږو چې د هغه شاهدي رښتیا ده. عیسی ډېر نور کارونه هم کړي دي. که هغه ټول په کتابونو کې لیکل شوي وای نو زه ګمان کوم چې په ټوله نړۍ کې به د دې کتابونو دپاره چې لیکل شوي وای هیڅ ځای نه وای.